ولادیمیر پوتین وایي له دې وروسته د روسیې په قانون کې د مسلمانانو ستر پیغمبر ته توهین او اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی ستر جرم دی. سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه رسمي غونډه کې چې ګڼ شمېر مذهبي او دیني استازو پکې ګډون درلود اعلان وکړ چې له دې وروسته به د مسلمانانو د ستر پیغمبر توهین او د اسلامي ارزښتونو سپکاوی په روسیه کې د قانون له مخې ستر جرم وپیژندل شي. د هغه په وینا د دې نوي قانون تدبیر هدف د دینی ارزښتونو ساتنه، د مذهبي باورونو درناوی او د ټولنې د مذهبي هوساینې تضمین دی. دا پریکړه د روسیې د دینی او ټولنیزو حقونو په ساتنه کې د حکومت د هڅو برخه ګڼل کیږي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.